نخستین ابوبکر پیر و مرید اول چې د ابوبکر صدیق صاحب پیر ده و مرید او مرید ده پیر ده د امت لپاره طریقې نقشبندیه ده ته رسیږي و مرید او مرید ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول خلیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق صاحب ده عمر پنجه برپیچ دیوی مرید عمر صاحب چې ده پنجه برپیچ پنجه تاوونکی دیوی مرید دی هغه شیطان سرکشه ده دی په لار روان ده نبی علیه السلام مبارک مسکی ده او خاندي په څومره کې مبارک وایي عمر روان ده انسي و جني شیطانان وایي تېښته کوي لاره پرېږدي په هغه لاره به چې عمر تېر سو په هغه لاره باندې شیطان نسبت تېر دی اشدهم فی امر الله عمر بیا د الله دین ته داسې تابع و کان وقافا عند آیات الله دا یې د په صفاتو کې دي ښه درېدونکی و په آیاتو د الله کې چې څنګه به د خدای حکم ورته ذکر سو په هغې کې بیا خپل عقلي دلایل نه وي استي په هغه باندې عمل کوو داسې تابع خیرتمند عثمان هوښیار عثمان ده څومره هوښیار و چې قرآن عظیم شان موافق د ترتیب د لوح محفوظ سره د جمع کړی څومره غټ فکر الله تعالی ورته ورکړی و شب زندهدار شپه ژوندی لرونکي دا بعضې خواص دي چې الله تعالی بعضې صحابه کرام په یو رکعت کې به قرآن عظیم شان ویل دا نن ترمذي حدیث کې تېر سو عثمان صاحبه په یو رکعت کې ټول قرآن عظیم شان ختموه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دوه رکعتو کې ختموه ځینې نور صحابه کرامو دوه رکعتو کې راغلي چهارم علي شاه دلدل سوار څلورم علي صاحب شاه پادشاه دلدل سوار چې هغه په دلدل باندې سورېدونکی و دلدل هغه سپین اوښ چې ماري قبطیې رضی الله عنها سره اسکندری پادشاه نبی علیه السلام ورته راولېږه هغه نبي اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت شاه علي کرم الله وجهه ته ورته ورکړه هغه ته دا اوښې ورته ورکړه او ذوالفقار توره یې ورته ورکړه خدایا به حق بني فاطمه یا الله په حق په برکت په وسیله دی بني فاطمه د اولاد فاطمې رضی الله عنها سره څه وکړي چې بر قول ایمان چې په قول د ایمان باندې کنم کماله خاتمه اخیره خاتمه په ایمان باندې کوي تاسې وایي امین اگر دعوتم رد کنی ور قبول په هر حال که دعا مې رضی کې قبله من و دست و دامان آل رسول زو لاستما او لمن د آل د رسول بی مونږ به د الله د رسول د پیغمبر اسلام د اولادي د هغو لمن به م نیولي او الله تا ته وسیله ګرځېدي په خاطر باندې ته په مونږ باندې ورحمېږي پدې پسې مرحوم رحمت الله علیه چونکې کامل تابعیت آن حضرت صلی الله علیه وسلم یې کړی و د هغه په سنتو د هغه په اتباع باندې مبارک و که کور کې و که د باندې و که له خلقو سره و که تنهایي کې و د قدم په قدم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې ټول شیخ الحدیثان د عصر چې څومره د مبارک سره تعلق لیدلي وو ټول په دې باندې قایل د مبارک قصه د طالبینو د وخت کوله په یو وخت کې یو طالب و سید و اولاد د رسول صلی الله علیه وسلم نو ما ته څه خبره وکړه دا یې مونږ ته تعلیمان دا خبره کوله څه خبره راته وکړه نو ما د دې په خاطر باندې چې سید دا د رسول الله مبارک اولاد ده هر څه په خپل زوی باندې خفه کېږي که یې ده خپله دومره غوسه ورته رام سي چې یاره وژلی مې وه خدای نخواسته خو د بل چا خبره خو یې نه پیلودېږي یا سادات مبارکین خو ډېر نازولي دي وایي زه د دغه سره ورغلم کوټې ته وایي دا هغه صاحب مبارک مې وایي په غېږ کې ټینګ ونیو خوشحاله مې کړ یا رسول الله مبارک اولاد وایي د شپې خوب وینمه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک څه په غېږ کې نیول ما خوشحاله کوي نو ده مبارک ویلی چې هغه خوند په هغه شپه باندې چې رسول الله مبارک زه په سینه کې نیولی یم د ما په سینه کې پیدا سوی تر ننه پورې هغه خوند د ما په سینه کې موجود ده خدای پاک یو چا ته په یو بهانه باندې ورکوي احتیاط باید سړی وکړي سادي صاحب بې حالاته ته راسي دی څه بیان درته کوي وروسته انشاءالله بس سبحانك خدايا سبحانك لا علم لنا الله تقبلك الله تكرمك الله جل جلاله دغه یو څه وخت مو زندگی سي د خدای په حقایقو کې را باندې تېروي چې بیا داسې نه وي چې په ورځ د قیامت باندې موږ ته وویلی شي تاسې خو خبر وئ تاسې خو پوه شویه دومره په اندک پوه شوئ چې د الله معرفت
الله عشق و محبت، د الله سره تعلق، د الله سره اخلاص، د الله سره وصال، هغه انوار و تجلیات الهي حاصلول او د حجاباتو نه ځان تېرول، دا شی موجود دی. په دې باندې خو پوه سوئ چې الله خپلو عارفانو انبیاو او اولیاو ته دا مقامات ورکړي دي. او بیا هم سړی بلکل په غفلت کې وي، دومره هم نسي چې باز سترګې تړلې وي روان سالک وي خو سترګې تړلې دومره هم نسي، دا به د سړي دپاره ډېر افسوس خبره وي. خو خدای مو د سالکین د الله د لارې وګرځوي، خدای مو د حقایق د اشیاو راته ښکاره کړي. الله جل د مو مشایخو بزرګان پیغمبر اسلام را ټول نیکان پرې خوشحاله کړي، هغې بیت رسول الله مبارک پرې خوشحاله کړي، د هغو سره هم عادت په نصیب کړي خدای، د بې ادبي نه مو وساتي خدای پاک، خیر د دنیا د ختم په نصیب کړي، له شر دنیا د ختم وساتي.